بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. زما نوم اشفاق دی او نن د سیفټي یو نوې ویډیو سره حاضر یم. د دې ویډیو ټاپک چې کوم دی ټریننګز دی چې ټریننګ په سیفټي کې ولې ضروری دی. دا زموږ د عام خلکو لپاره هم دا ټاپک ډېر زیات ضروری دی. او خلک چې څوک په سیفټي کې کار کوي او د نبوش ASP یا CSP وغیره تیاری کوي نو دې لپاره هم دا ویډیو ډېر هیلپفول وي. ټریننګز د ورک فورس یا کم خلک چې کارونه کوي د هغوی په کمپیټنسي یا د قابلیت او اهلیت امپروف کولو کې یا په ښه کولو کې مدد ورکوي. دوی په کار کې کوالټي راولي یعنې معیار پکې راولي او سیفټي پکې راولي. چې کله پراپر ټریننګ د یو کس نه وي نو دا درې واړه څیزونه د هغه کمپیټنسي کوالټي او سیفټي درې واړه په خطر کې وي. او دې په وجه باندې داسې اکسیډنټونه یا حادثې کیدی شي د کوم په وجه باندې چې مرګ راتلی شي، جوبله راتلی شي، مالی نقصان کیدی شي. یا دې نه علاوه په بعضې ملکونو کې چې کوم دی د داسې اکسیډنټونو په وجه باندې چې کوم دی نو لیګل کیسز عدالتي کاروایي هم کیدی شي او انوایرمنټ ته هم ډیمیج کیدی. تاسو به اکثر زموږ د ملک کې زموږ په علاقو کې د آلودګۍ مسلې لیدلي لکه خاوره، اوبه او ځمکه، اوبه او هوا چې کومه ده په ټولو کې ډېره زیاته آلودګي ده. د دې شاته ډېرې وجې دي. یو وجه دا چې زموږ ورک فورس یا زموږ خلک چې کوم دی ټرینډ هم نه دي. ټریننګز چې کوم دی په ډېرو ملکونو کې د بعضې های ریسک کارونو یا ډېر سپیشلایزډ کارونه شي یا ډېر خطرې والا کاري د هغې لپاره په ډېرو ملکونو کې چې کوم دی قانوني طور باندې ریکوایرډ دي. قانوني طور باندې چې کوم دی هغه کار تاسو کوئ نو یې لپاره به ټریننګز ریکوایرډ دي. بعضې ځایونو کې چې کوم دی د انډسټري د سټینډرډز ریکوایرمنټ هم وي. د ټریننګز باره کې ډېر زیات ښه معلومات چې کوم دی تاسو ته اوشا او HCU کې ویب سایټس یا NFPA ویب سایټ باندې وغیره ملاویدی شي. څنګه چې ما تاسو ته مخکې ذکر وکړو بعضې ټریننګز داسې چې هغه قانوني طور باندې ریکوایرډ دي. لکه فرسټ ایډر چې کوم دی دا په ډېرو ملکونو کې قانوني طور باندې ریکوایرډ دي چې د باقاعده ټریننګ اخیستي. نرسز وغیره، فایر فایټرز یا ډرایوران، ډاکټران، انجینران کوم هم چې های ریسک کارونه دي یا ډېر سپیشلایزډ کارونه یې نو یې لپاره ټریننګ ریکوایرډ دي. دې نه علاوه مختلف قسمه انډسټریز کې لکه انډسټري ټو انډسټري هم دا بدلیږي او جاب ټو جاب هم دا بدلیږي. لکه مطلب لکه یو انډسټري کې بعض ټایم لیګلی ریکوایرډ نه یو ټریننګ خو تاسو وګورئ چې یاره یو مشین دی او ډېر زیات کمپلیکیټډ دی یا یو میټیریل یوز کیږي یا یو پروسس دی ډېر کمپلیکیټډ دی نو د هغې لپاره هغه انډسټري یا هغه د جاب سپیسیفیک چې کوم خلک یې نوي ټریننګز ریکوایرډ کړي. لکه موږ د سیفټي مثال هم اخیستی شو چې یاره سیفټي لپاره نن سبا دا ضروري ګرځولی شوې ده چې یاره چا باندې بوش IGC کړي یا اوشا به یې کړي. ټریننګز ریکوایرمنټ چې کوم دي لکه کوم کوم ځای کې ټریننګ پکار دي دې لپاره یو ډېر یوزفل ټول اکثر په انډسټري کې استعمالیږي. ټریننګ میټرکس ورته وایي. هر یک اپنا خپل ټریننګ میټرکس جوړ کړي. دا اکثر د یو کال لپاره یې پای کې ټول خلک چې کم کپنای کې کار کوي هغه آیډنټیفای کړي وایي به کم ټریننګ الي، کله به الي او څنګه به الي. ان هاوس به کوي که مطلب لکه خپل انټرنل ټریننګ به ورکوي که بهر نه به دوی دا ټریننګ الي. دا ټول پر د ټریننګ میټرکس کې ایکسپلین شوي وي او ټول کال بیا په باندې عمل کیږي. اکثر ټریننګ چې کوم دی خپل ډپارټمنټ دی د HR لاندې یا د کوالټي لاندې. ریسک اسسمنټس هم بعض ټایم ټریننګ نیډز آیډنټیفای کوي. ریسک اسسمنټس کې بعض ټایم دا پته لګي چې یاره یو کار کم ورکرز کوي دې لپاره به دوی څه ریکوایرمنټس څه ټریننګ ریکوایرمنټس به پکار دي. ګیپ انالیسز هم کېږي. ایکسیډنټ رپورټس کې هم دا څیزونه چې کوم دی آیډنټیفای کیدی شي. بعض ټایم موږ د امپلایز نه هم فیډبیک اخیستی شو. زموږ چې کوم ورکرز کار کوي نه موږ فیډبیک اخیستی شو چې یاره کم کم کارونو لپاره ای ضروري ګڼي چې یاره ټریننګز پکار دي. د انډسټري اکثر خپل ګروپس یي لکه د انډسټریز خپل اسوسییشنز یي نو هغې کې هم ټریننګز آیډنټیفای کیدی شي. کم ځینې چې تاسو څه مشینان اخیستي یا مطلب لکه میټیریل یا څه پروسس کیږي په انډسټري کې نو هغې لپاره هم بعض ټایم د ټریننګ ریکوایرمنټس هغوی آیډنټیفای کړي. څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو د HCU کې اوشا، NFPA، منسټري آف هیلث، سیول ډیفینس، ورلډ هیلث ارګنایزیشن وغیره یا کوم د ISO سټینډرډز یا مختلف سټینډرډز دي نو دا چې کوم دی موږ ته د ټریننګ په ریکوایرمنټس باندې چې کوم دی یو ښه انفارمیشن یا انپوټ راکولی شي. د ټریننګ ورکولو نه مخکې دا ډیسایډ کول پکار دي چې دا ټریننګ به ان هاوس کېږي. لکه تاسو په کپنای کې خپل یو سینیر کس یو ایکسپیرینسډ او کمپیټنټ کس به دا ټریننګ ورکوي که نه دې لپاره تھرډ پارټي ټریننګ چې کوم دی ضروري دی. لکه فایر فایټنګ دپاره پکار د بعضې ملکونو کې یا انډسټریز کې ضروري دی چې هغه تھرډ پارټي ټریننګ اخیستی وي. د ټریننګ ورکولو دوران کې د دې خبرې خیال ساتل پکار دي. پخوا به یو ټکي استعمالېده اوس هم استعمالېږي تعلیم بالغه.
چې مطلب دا دی چې کوم اکثر مونږ ټریننګ ورکوو ورکرز له یا کورونو کې عام نور خلکو له ټریننګ ورکوي فار ایگزامپل فایر فایټینګ نو هغوی د ماشومانو په رنګ د کلاس روم ټریننګ نه د هغوی ذهن او ریکوایرمنټس بدلي ایډلټ لرنرز چې کوم دی دا بدلي نو د هغې خاص خیال چې کوم دی ساتل پکار دي او دا هم ډیسایډ کول پکار دي چې دا ټریننګ به په کلاس روم کې په سایډ باندې به ویډیوز به ورته ښیي یا صرف به یو لیکچري بعض ټایم په مشین باندې په خپله یا سیمولیټرز دي لکه پایلټانو به تاسو سیمولیټرز لیدلي او چې دا ټریننګ به څوک ورکوي مینټورز به یا مطلب لکه بهر نه به ټرینر راځي یا ستاسو څوک سینیر کس به وي نو دا ټول څیزونه په ذهن کې ایښول پکاري د ټرینر خپل هم کمپیټنسي پکار ده چې کوم کس ټریننګ ورکوي چې هغه په خپل کار باندې هم پوهي او بیا په ټریننګ باندې او په ټیچنګ باندې هم پوهي بعض ټایم یو کس یي هغه په خپل کار باندې ښه پوهېږي خو ټریننګ نشي ورکولی او بعضې کس کیدای شي په ټریننګ باندې برابري خو د هغه په کار کې هغه عمره ایکسپیرینس نه وي نو د دې خبرو خیال ساتل پکار دي د ټریننګ افیکټیونس ډېر زیات ضروري دی چې موږ کوم ټریننګ ورکوو چې د دې اثر شته دی او که نه نو دې انشور کولو لپاره د ټریننګ نه مخکې او د ټریننګ نه وروستو مطلب لکه پری ټریننګ او پوسټ ټریننګ یو ټیسټ کول پکار دي چې مطلب لکه ټریننګ نه اول د خلکو پوهه دا ټاپک باره کې څونه وه او دی نه پس بیا چې کوم دی هغه ښه شوې ده که نه ښه شوې د ټریننګ دوران کې چې کوم آډینس یا کوم سټوډنټس دي نو دا انوالو ساتل پکار دي سره خبرې اترې ته مطلب لکه منځ کې څه تپوس یا دی څه مشوره اخیستل دا مسلسل پکار دي چې کوم آډینس چې هغه وده کېږي نه هغه مسلسل انوالو دي او انټرسټډ دي تاسو یقین وساتئ چې د سوسایټیانو د ملکونو په مخ کې تلو کې د ټریننګ ډېر زیات اهم لاس دی کوم استادان یا پروفیشنل چې کوم فیلډ کې مخکې چې هغه خپلو شاګردانو ته سټوډنټانو ته جونیرز ته سکلز په وخت باندې او افیکټیولی وښیي نو هغوی به هغه علم چې کوم دی مخکې بوځي او هغوی به چې کوم دی په خپل کیریر کې نوره زیاته ترقي وکړي او که مونږ مطلب دا دی خپل جونیرز ته شاګردانو ته او کشرانو ته ټریننګز یا د علم یا د کار پوهه نه کنوی کوو نو که یو څیز مونږ نه 20 کاله یا 15 کاله پس زده کړي د هغوی ذهن بدل شوي او ایز ا هول به زموږ د ټوټل سوسایټي او انډسټري چې کوم دی دا بیکورډ پاتې شي نو زموږ ټولو خلکو ته دا درخواست دی مشرانو ته او سینیرز او کمپیټنټ خلکو ته چې د علم په ورکړه کې د غنا نه کار والي د شومتیا نه نه الي دې نه علاوه ګورنمنټ انوالومنټ هم ډېر زیات ضروري دی انډسټري ډېر زیاته چینج کېږي مارکیټ او انډسټري سوسایټي انټرنیشنلی په انډسټري کې ډېر زیات چینج راځي نو زموږ ووکیشنل ټریننګز یا مطلب لکه ګورنمنټ لیول باندې داسې ټریننګز آیډنټیفای کولی چې هغه زموږ د خپل ملک د لوکل مارکیټ او د انټرنیشنل مارکیټ ټوټل ضرورت پوره کولی شي د دې ویډیوز په ډسکرپشن کې ما څه هیشټیګز اچولي هغه امپورټنټ دي چې یې باندې مطلب پښتو کې خبره وشي انډکشن او ټول باکس ټاک کې ټریننګ باره کې خبره کول پکار دي مونږ له داسې لیډرشپ پکار دی لابیز پریشر ګروپ او یونینز پکار دي چې هغه مخې ته راشي او ګورنمنټ لیول باندې ووکیشنل ټریننګز او مختلف قسمه ټریننګز ځوانانو لور کی او امپروومنټ زموږ په سوسایټي کې ټوټل راشي د سیفټي باره کې که نور ویډیوز کتل غواړئ نو دا چینل سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک شیر کړئ کمنټ پې وکړئ د دې ویډیوز مقصد دی چې موږ ټوټل امپروو شو ایز سوسایټي د پښتو ژبې ویلو والا خلک امپروو شي او په حفاظت کې او الله پاک دې زموږ ټولو حفاظت وکړي الله پاک اصلي حفاظت کولو والا دی د لوی الله پامان السلام علیکم